د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته خراغلاس نن چهارشنبه د لړم یا اقرب 28مه چې د نومبر میاشتې 19 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म. इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफगानिस्तान जो है इस पर नजरअंदाज कर रहा है. هند به نږدې راتلونکي کې پر پاکستان برید وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه خبرداری ورکړی چې هند ممکن برید ترسره کړي. د پاکستان چارواکي د برهان د داعش تړاو ردوي. خلیلزاد وايي په پنجاب کې د وژل شوي کس د داعش خراسان څانګې له قومندانانو و. او ټرمپ او محمد بن سلمان د غزې د بیا رغونې او نړیوال امنیتي دستې په اړه خبرې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه خبرداری ورکړی چې هند ممکن برید ترسره کړي او اسلام آباد د هندي پوځ د لوی درستیز وروستۍ څرګندونو ته بې پروا نشي پاتې کېدلی. خواجه همدارنګه وویل چې هند نه غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي او پاکستان هیڅکله هم په هند باور نشي کولی. په همدې حال کې د هند د پوځ لوی درستیز پاکستان ته په یو توند پیغام کې ویلي چې د سندور عملیات یوازې یو خبرداری و او که پاکستان خپلې کړنې سمې نه کړي هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلند وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ د ناندرو په دوام کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه خبرداری ورکړی چې هند ښایي له پولې اخوا برید ترسره کړي او اسلام آباد د هندي پوځ د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته بې پروا نشي پاتې کېدی. آصف په یوې ټلویزیوني خبرونه کې خبرې کولې ویل افغانستان څو ځلې د پولي د نفوذ هڅې کړي او د هند رول په دغو تحرکاتو کې ښکاره دی. هغه زیاته کړې چې سعودي عرب، متحده عربي امارات، ایران، چین او یو شمېر نور هیوادونه غواړي دغه نفوذونه پای ومومي. इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि هند نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي. هر څوک هند ته دا ور یادوي چې هغوی ماته خوړلې ده. د هندي پوځ د لوی درستیز څرګندونې له پامه نشي غورځول کېدی او موږ هیڅکله هم په هند باور نشو کولی. دا په داسې حال کې چې اسلامي امارات څو واري د پاکستان دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ور نه کړل شي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډي هیوادونو پر ضد استفاده وکړي. په همدې حال کې د هند پوځ لوی درستیز پاکستان ته په یو تون پیغام کې ویلي چې د سندور عملیات یوازې یو خبرداری و او که پاکستان خپل کړنې سمې نه کړي هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلن وکړي. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था. د سندور عملیات یوازې یو نمایشي تمرین و چې په 88 ساعتونو کې پای ته ورسید. هند د هر ډول وضعیت د کنټرول لپاره چمتو دی. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې د پاکستان سره ترهګرۍ او خبري یو ځای نشي روانېدی ځکه چې پاکستان لا هم د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګرۍ تمویلوي. هند خبرداری ورکوي چې د مخنیوي ځواک هغه وخت کار کوي کله چې سیاسي اراده پر پوځ باور او لازمه نظامي وړتیا موجوده وي او هندي پوځ اوس مهال د دغو ټولو برخو برخمن دی. ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है. د یادونه ورده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې اسلام آباد په داسې حال کې چې د امنیتي ګواښونو تر سیوري لاندې دی له کابل سره د سیاسي خبرو وړتیا نه لري. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې محسن نقوي دا څرګندونې د امریکې له لنډمهالې سفیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي سره له دې چې د پاکستان چارواکي برهان چې په ضد مشهور و د داعش خراسان څانګې پورې تړاو یې ردوي خو هغه بیا هم د دې ډلې له قومندانانو و. زلمي خلیلزاد دا خبره المرصاد انګلیسي رسنۍ له راپوره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده. برهان چې په ضد مشهور و د داعش خراسان د ډلې له مهمو قومندانانو او مخکښو څیرو شمیرل کېده. څو ورځې وړاندې د پاکستان د پنجاب په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د اسلامي امارت د سکتوري وزارتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږۍ په غونډه کې د مرستندوی ادارو، ملګرو ملتونو ادارو او سکتوري وزارتونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي پر اړتیا ټینګار کړی دی. د نوموړي پر وینا د دې غونډې وروستۍ پریکړه دا ده چې د شتننګونو د حل لپاره په دوامداره توګه ګډې غونډې وشي. ښاغلي متقي په مرستندوی ادارو غږ کړی چې اقتصادي مسلې سیاسي نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د اسلامي امارت د سکتوري وزارتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پورې تړلو ادارو ترمنځ د همغږۍ په غونډه کې د مرستندویه ادارو، ملګرو ملتونو ادارو او سکتوري وزارتونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي پر اړتیا ټینګار کړی دی. د هغه په وینا د غونډې وروسته پریکړه دا ده چې د شته ننګونو د حل لپاره په دوامداره توګه ګډې غونډې وشي. ښاغلي متقي له مرستندویه ادارو غوښتي چې اقتصادي مسایل سیاسي نه کړي. دغه بشري موضوعات د پام وړ بودیجې او ظرفیت ته اړتیا لري چې په اوس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت بودیجوي امکاناتو په نظر کې نیولو سره کار پرې روان دی. د افغانستان اسلامي امارت د شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره ټولې ننګونې په ښه توګه مدیریت کړي او ښې لاسته راوړنې لري. البته د دې یادونه هم اړینه ده چې یادو ننګونو ته د رسېدنې په موخه کافي نړیوالې مرستې نه دي رسېدلې او بشري موضوعات له سیاسي موضوعاتو سره تړل کیږي چې د مرستې او همکارۍ پروسې ته زیان رسوي. ښاغلي متقي په ټول هیواد کې د خوندي چاپیریال ته په اشارې سره ویلي چې اوس د افغانستان په ټولو برخو کې د مرستو د ویش لپاره اړین شرایط رامنځته شوي دي او دا اړینه ده چې دا مرستې په وخت او مؤثره توګه مستحقینو ته ورسیږي. لکه څنګه چې د بیا رغونې او دوامداره پرمختګ لپاره پانګونې ته اړتیا ده، ځکه نو دا بدلون وخت نیونکی او د نړیوالو بنسټونو مرستې او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت په ګڼو مهمو برخو کې چټک او سخت کار کولو ته اړ دی. په دې کې د ګاونډیو هیوادونو څخه کډوالو د راستنېدو، د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو د اغیزو سره د مقابلې، د فقر او بیروزګارۍ سره مبارزه، د روږدو کسانو د درملنې او بزګرانو لپاره د بدیل معیشت چمتو کولو موضوعات شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر د مرستندویه ادارو د ستاینې په ترڅ کې یادونه وکړه چې دا مرستې یوازې د خلکو لنډمهاله اړتیاوې پوره کوي، خو افغانستان د بنسټیزو ننګونو د حل لپاره په زیربناوو، حیاتي پروژو، بیا رغونې او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې پانګونې ته اړتیا لري. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت هوډ لري چې ځان بسیا شي او د دې حکومت د فعالیت 4 کاله د دې لارې یوه بیلګه ګڼل کیږي. 4 لسیزې جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې په هره برخه کې ویجاړۍ رامنځته کړی او منفي اثرات یې پرېښودل. البته اوس د دې وخت را رسېدلی چې د جګړې له امله رامنځته شوي ویجاړۍ او منفي اثرات جبران شي او اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځان بسیا شي. په تیرو 4 کلونو کې اسلامي امارت خپل هڅې د افغانانو اوږدمهاله ګټو ته متمرکزې کړي دي. د نوموړي په وینا افغانستان اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري راستنېدو، د اقلیم بدلون، د مخدره توکو په وړاندې مبارزه، بېوزلي او بیکارۍ په څېر ننګونو سره مخ دی او د دې مسئلو اداره کول د نړیوال تمویل او ملاتړ ته اړتیا لري. متقي زیاته کړې چې بشري مسایل باید له سیاست څخه جلا وساتل شي. نوموړي همداراز ویلي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه اسانه کړي دي، خو ځینې هیوادونه او سازمانونه د سیاست
د بشري مرستو څخه د جلا کولو شعار ورکوي، په داسې حال کې چې په عمل کې دوی برعکس چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو د استازیتوب نشتوالی او په نړیوالو غونډو کې د هیواد د ګډون څخه منع کول د تضاد مثالونه دي. متقي په سړه هوا کې د افغان کډوالو د دوامداره اخراج او د هغوی لپاره د لارو تړلو باندې هم نیوکه وکړه او دا عمل د بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د جاپان حکومت د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو پر ارزښت یو تړون امضا کړی دی. دا پروګرام به د 3 کوچنیو پروژو په پلي کولو سره د 210 ښځو په مشرۍ د کوچنیو منځنۍ سوداګرۍ لپاره بازارونو ته لاسرسی ښه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام رئیس د جاپان د دې نوښت ستاینه کوي. د ښځینه متشبثینو او د ښځو لخوا پر مخ وړل کیدونکو کوچنیو سوداګرۍ لپاره د سازمان پر ملاتړ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملاتړ پروګرامونو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په افغانستان کې د جاپان سفارت سره 2 کلنی مرستې تړون لاسلیک کړی، ترڅو په سرحدي سیمو کې د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا له لارې د ښځو ژوند ښه کړي. دا پروژه چې د جاپان د خلکو لخوا د 15.8 میلیونه ډالرو په ارزښت تمویل شوې، په مستقیم ډول د افغان میرمنو او زیان منونکو اشخاصو ملاتړ وکړي، ترڅو د ښځو په مشرۍ د کوچنیو منځنیو سوداګرۍ ملاتړ وکړي او سیمه ییز اقتصاد ښه کړي. په افغانستان کې د UNDP رئیس سټیفن روډریګز د جاپان د دې نوښت ستاینه کړې او ویلي دي چې دا اداره د ښځو پیاوړتیا او د هغوی لپاره د دندو د رامنځته کولو لپاره کار کوي، ترڅو په افغانستان کې د ښځو اقتصاد ښه کولو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کړي. Our aim, Excellency, د دې پروګرام موخه د افغانستان خلکو سره مرسته کول او د ښه راتلونکي لپاره د دوی د کورنیو ملاتړ کول دي. موږ ویاړو چې د جاپان سره د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې قوي ملګرتیا ته دوام ورکوو، ترڅو دوی وکشي کولای چې ننګونې له منځه یوسي. دا پروګرام د تخار، بلخ، بدخشان او پکتیکا په څیر ولایتونو په سرحدي سیمو کې پلي کیږي او 2030 هغو ښځو ته چې په کوچنیو سوداګرۍ بوختې دي سیمه ییزو بازارونو ته لاسرسی برابروي. په کابل کې د جاپان سفیر ویلي چې د افغانانو لپاره د خپل هیواد پر دوامداره ملاتړ ټینګار کوي او نوموړي زیاته کړې چې جاپان هڅه کوي چې د ښځو لپاره د کار ډیر فرصتونه او په ټولنه کې د دوی معنا لرونکي رول رامنځته کړي. the new project دا پروګرام د ښځو لخوا رهبري شوی کوچنیو سوداګرو ملاتړ لپاره ډیزاین شوی دی. جاپان د افغانانو سره په ځانګړي توګه د ښځو سره د اقتصادي خپلواکۍ ترلاسه کولو په لاره کې ولاړ دی. دا پروژه له ښځو سره مرسته کوي چې وشي کولای د ځان او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. من فکر میکنم اگر همچون کمک اقتصادی به افغانستان ارسال شود و یک کمک صورت بگیرد و بتونه زمین کار و اشتغال دائمی را به مردم ایجاد بکنه، بدون شک میتونه تغییرات خیلی گسترده را در زندگی مردم ایجاد بکنه. چون هر از گاهی که مردم صاحب یک درآمد ثابت شد، گراف فقر به شکل اتوماتیک کاهش پیدا میکنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دا هم وایي چې دوی له 1200 څخه زیاتو کوچنیو سوداګریو سره مرسته کړې چې ډیری د ښځو لخوا رهبري کیږي او له 2500 څخه ډیرې نوې دندې رامنځته کړي. په سپینه ماڼۍ کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د غزې د بیارغونې په تړاو د مرستو د کچې په اړه د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د مرستو وروستۍ اندازه لا هم د ارزونې لاندې ده. هغه له دې له څرګندونو سملاسي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرې پرې کړې او زیاته کړه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د غزې د راتلونکي جوړښت او د بیارغونې د همکارۍ پر لارو چارو هم ټینګار وکړ، خو د مرستو د وخت چوکاټ او دقیقو شمیرو په اړه جزئیات لا هم نه دي شریک شوي. پاکستاني پولیسو د پخواني لومړي وزیر عمران خان 3 خويندې چې د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان په شاوخوا کې نیول شوي له څو ساعتو بندوب وروسته خوشي کړي دي. علیمه خان وروسته له هغه ونیول شوه چې د پولیسو لخوا د اعتصاب پای ته رسولو غوښتنه یې ونه منله. هغې د تحریک انصاف د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه نه ترلاسه کولو په غبرګون پرلط وهلی و. د راپورونو له مخې د عمران خان نورې خویندې هم د همدې پرلط پر مهال لنډمهاله توقیف شوې وې، خو وروسته ټولې خوشي شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د دوی نیول د عامه نظم د خوندي کولو لپاره ترسره شوي وو. تر دې دمه د پولیسو له لوري نور جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو د تحریک انصاف ګوند د خویندو نیول نامناسب او غیر ضروري چلن بللی دی.
له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.